د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول او په نمونوي ډول یې 2 دروازې خلاصې شوې. د دغې ادارې په وینا کمال خان له 200 کلونو وروسته یو ځل بیا ورغول شو چې زیات شمېر سیمې به خړوب یا ایران ته به د افغانستان د مفت اوبو له ورتلو څخه مخنیوی وکړي. دغه بند د 52 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیرې ارزښت لري. همدارنګه 140 زره هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي او د دې ترڅنګ د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. اوس مهال د دغه بند چارې بشپړې شوي دي. عملاً په سیمه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یاد بند اوبو د ذخیره کولو د پیل په اړه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي ډېر خوښ یم چې د کمال خان بند مستې څپې مې ولیدې او د افغانستان 200 کلنه هیله پوره شوه. تاریخ پوهان او څېړونکي وایي کمال خان بند په 1400 میلادي پیړۍ کې د بهرنیو یرغلونو له امله ویجاړ شوی و. د کمال خان بند چې اوس کوم ځای کې موقعیت لري 200 کاله وړاندې د سیمه د سیستان ایالت وه. په 1415 او 1404 میلادي کلونو کې د سیستان خلکو د امیر تیمور لنګ پر وړاندې بغاوت وکړ او د همغه بغاوت پر اساس باندې امیر تیمور نه یوازې د بند کمال خان وران کړ، هلته شته زیربناوې ورانې کړلې، د زرنج ښار یې وران کړ. د چارو یو شمېر کارپوهان د ملي او بنسټیزو پروژو د کارونو د چټکوالي په اړه د افغان حکومت اسیستایي او د کمال خان بند جوړېدا د ایران د منفي ډیپلوماسۍ بهترین ځواب ګڼي. د دوی په وینا که څه هم ایران د دغه بند د جوړېدو پوره مخنیوی وکړ، خو خوشبختانه چې افغان حکومت یې په جوړولو برلاسی شو. فراه ولایت د نیمروز ولایت څنګ دا په یو لوی تجارتي گویا ساحه بدلیږي چې همدا اوس نن سبا قطر ملک هلته غواړي چې تاسیسات جوړ کړي، بین المللي هوایي میدان جوړ کړي. نو نیمروز، فراه او دا نور ولایتونه چې د همجوار دي په دغه بند په جوړولو سره نه تنها چې اقتصادي نقطې نظر نشګوفانه کیږي، بلکې نقطې نظر د سیاسي نه یو خاص تاریخي اهمیت ده دغه بند برخوردار ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د کمال خان بند د اوبو د ذخیره کولو د پیل په ویاړ د افغانستان له سیاسیونو نیولې تر هنرمندانو پورې ټولو د مبارکۍ او خوښۍ لیکنې او پوسټونه کړي دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکره کوونکي هیئت غړي احمد نادر نادري په فیسبوک باندې لیکلي د کمال خان بند بیا جوړېدا لومړی قرارداد نږدې نیمه پیړۍ مخکې د هیواد صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق او د نوموړي ایراني سیال امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شو، خو موږ نن وتوانېدو چې د سم پروګرام له مخې دغه بند تکمیل او اوبه یې مهار کړو. په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د برېښنا او اوبو بندونو جوړولو ته پاملرنه ډېره کړې چې یو شمېر جوړ او یو شمېر نور لا تر کار لاندې دي.